یو بوډا یهودي څنګه ایمان راوړ. لیکوال بریال وزیربال. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت پر ګدۍ ناست دی. له ملګرو پوښتنې کوي و ملګرو څوک پوهیږي چې صدیق اکبر په دې وخت څه کول. یو صحابي پورته شو امیر المؤمنین صدیق اکبر په پلاني وخت کې په پلاني کوڅه کې هر ورځ یوازې تللو. نه پوهیږو چې هغه مبارک هلته څه کول. فاروق اعظم په ورښودل شوي لار روان دی. هغه فاروق اعظم چې د وخت دوه سترو امپراتوریو بنسټونه یې سره وړچول. د مدینې له کورونو بهر شو. له یو سړي پوښتنه کوي ای وراره راته ویلی شي چې صدیق اکبر په دې لاره چېرته تللو؟ وروره هغه مخکینۍ جونګړه ګورې؟ هو ولې نه، هلته به هره ورځ ورتللو. فاروق اعظم ورغی، جونګړې ته یې سر ورښکاره کړ. د سلام سره اجازه وغوښته. یو کمزوري غږ یې واورېد چې قهر او غوسه پکې ګډه وه. ولې نه راتللې؟ نن درېیمه ورځ ده چې هېڅ مې نه دي خوړلي. چېرته ورک وې؟ ولې دې زما پوښتنه نه کوله؟ فاروق اعظم ور مخکې شو. ګوري یو سپین ږیری سړی ناست دی چې سترګې یې هم د لاسه ورکړي. په زنګنونو ورته کېناست او ورته یې اوښکې روانې شوې. سپین ږیری په قهر دی او دی مبارک غلی ناست دی. د سپین ږیري چې د زړه بړاس کېناست چوپ شو. فاروق اعظم ورنه په غرېو نیولې اواز پوښتنه کوي کاکا ته څوک یې او دلته څه کوې؟ زه یهودي یم او هېڅ څوک نه لرم، خو نن ستا غږ بدل دی. ته څوک یې؟ زه عمر یم د خطاب زوی، هغه چې مخکې به هره ورځ ستا خدمت ته راتللو. هغه سړی نور په دې دنیا کې نشته. بوډا غرېو واخیسته. ما خو تر اوسه هم نه دی پېژندلی چې هغه نیک زړی انسان څوک و. ای د خطاب زویه، ته راته نه وایې چې هغه د انسانیت دنګ منار څوک و؟ هغه د مسلمانانو خلیفه صدیق اکبر و. اوس زه د مسلمانانو امیر یم، زه به ستا خدمت ته حاضرېږم. ما ته بښنه کوه چې تر اوسه مې ستا احوال وانخیستلی شو. د سپین ږیري وجود ولړزېد. په لوړ اواز یې وویل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.